داستان. لیکوال ډاکټر عبدالهادي حماس. غږ حیات الله رستم خیل. ګرانو اوریدونکو، تاسو د قاچاقبرې د داستان شپږمه برخه اورئ. شروع کوو په نامه د الله چې بخښونکی او مهربانه ذات دی. له لیږ مزل وروسته دوه درې پیوسته کورونه مخې ته راغلل. د یوه دروازه خلاصه شوه، وردننه شو. درې اتاقه پکې ودان شوي وو، پراخه حویلۍ یې درلوده، تر څنګ یې بل کور هم وو. دلته چوپه چوپتیا وه، خو د څنګ له کوره یې د خبرو شور راته. د حویلۍ دیوال سره جوخت یو درې منزله د یو کور دانچه ولاړه وه. د دې کور چتونه اچول شوي وو، خو دیوالونه او کړکۍ یې پکې نه وو جوړ کړي. ما اورېدلی وو چې ایرانیان د کورونو ډانچې له اوسپنیزو قوي ګاډرونو جوړوي، خو لیدلی مې نه وو. دا مې اول ځل و چې د اوسپنو ډانچې مې ولیدې. تعمیر ته زینې هم ورپورته شوې وې. د تازه کارکوونکو نښې پکې نه ښکارېدې. داسې معلومېده چې تر ډېره وخته راهیسې پکې کار نه دی شوی. د ورور ټپ ته مې وکتل، شکېدلی لستوڼی یې په لاس پسې زنګېده. مخ او شاته یې له ټپ ته په تاو شوي ټوکر باندې سرې وینې وچې شوې وې. د ستړیا په شمول مې د هغه په مخ کې ښې د روحي فشار نښې هم ولیدې. بیخي مړاوی او زنګېدلی یوې کوټې ته ننوته. زه، مور مې، د هغې ازبکې په شمول د هغې مور هم یوې بلې کوټې ته ننوتو. دغې کوټې کې راسره یوه بله تاجک توکمه میرمن هم یو ځای شوه. نارینه وو له سرونو کتلې لرې کولې. لومړی به یې نو هغه له ګردو ټک وهلې، بیا به یې له کالیو پرې ګردونه سڼ وهل. د حویلۍ یو کونج کې یو له اوبو ډک بیلر ایښی و، نو هر یو به په نوبت بیلر ته ځان ورسوه. مخ لاس او پښې به یې مینځلې. سړی خلاص شو، زموږ نوبت راغی. بیلر ته چې ودرېدم، اوبه یې خلاصې شوې وې. بیرته راغلم، د ګاونډ کور یوه دروازه هم زموږ حویلۍ ته راپرې وه. لیږ مې ورچوله کړه. دننه مې په کوهي نظر ولګېده. د لاس بمبه هم پرې نصب وه. یوازې مې زړه ونه شو کولی چې ور دننه شم. مور او ازبکه مې هم ځان سره کړل. د کوهي خوا کې ودرېدو. د دې حویلۍ هم په بر سر کې یو درې اتاقه آباد وو. غږېدا مو اورېده. ازبکې د بمبې لاس ته په حرکت راوست. رڼې اوبه راتوی شوې. مخ پورې ګردونه سم سریښ شوي وو. ما او مور مې مخ او لاس ومینځل. هلته په لرې آباد شویو اتاقونو کې غږونه اوچت شول. د یو کس د شکنجې غږ مې تر غوږو شو. چغې یې وهلې چې وروسته یې زارۍ پیل کړې، مه مې وهئ، پیسې مو راوړم. دا الفاظ مې تر غوږو شول. د پټۍ وهلو شړکه زموږ غوږو ته راتله. د کس چغې لا پسې لوړېدې. موږ هم وډار شو. ازبکې مخ ته اوبه اچولې وې، پښې یې پاتې وې. ورته مې کړه، راځئ بیرته خپل ځای ته ځو. دغه ځای راته سم نه ښکاري. چې څو قدمه مو واخیستل، یو پلن پوخ سړی چې لوړه پوزه یې لرله زموږ خوا کې ودرېده. په قهرجنه لهجه یې وویل، تاسې ته چا دلته د راتلو اجازه درکړې ده، بې تمیزه خلکو؟ موږ ورته وویل هلته اوبه خلاصې وې. مخونه مو له ګردو نه معلومېدل. مجبور شو دلته راغلو. کوم جرم خو مو نه ده کړی. وی ویل تاسې افغانان هم جرم پیژنئ؟ تاسې ټول وحشیان یئ، له ځناورو هم بدتر یاست. په مور باندې مې دغه خبره بده ولګېده.
د حویلۍ دروازې ته نږدې شوي وو. مور مې ورته وویل په خپله ځناور یې، ستاسې وحشي خلک دي، موږ نه یو. مور مې نوره له حویلۍ په وتو شوه. ایراني ته یې شا شوه. ایراني په قهر شو. زما د مور په لور یې ګامونه ګړندي کړل. موږ د حویلۍ د دروازې په خوله کې وو، نو د هغه غټ بوټونه په پښو وو. زما مور یې په ملا کې په یوه مضبوطه لغته ووهله. لغته یې ډېره ځواکمنه وه. مور مې د دروازې له وره ووته، دا بله حویلۍ کې ولوېده. ټیکری یې له سره وغورځېده. لږ ساعت خو یې ساه سمه نه شو اخیستی، خو چې حالات یې لږ سم شو، ژر یې خپل څادر تنازه کې ګوتې ورتېرې کړې، نو هغه یې په سر کړ. بیا یې سپین لاسونه په خاورو کې کېښودل. د راجګېدو هڅه یې وکړه. د قشاقبر لا هم ینه نه وه یخه شوې. د بیا وهلو هڅه یې کوله. ما او ازبکې چغې کړې چې که بل ځل مې مور ووهي نو مړه به شي. زموږ له چغو سره مې پلار او ورور هم را ورسېدل. نور خلک هم راټول شول. ورور مې په داسې حال کې چې ښي لاس یې په غاړه کې وو، په چپ لاس یې د ایراني ګریوان ته لاس ور واچو. ورته یې کړه دا نو کومه ځواني ده چې په یو میرمن لاس پورته کوې؟ دا کوم انسانیت ده چې یوه تورسرې په لغته وهې او په ځمکه یې غورځوې؟ ایراني هڅه کوله خپل ګریوان مې له وروره خلاص کړي، خو نه پوهېدم چې د مور غورځېدو سر تویېدو څومره په قهر کړی وو. ایراني په ځواکمنو موټو زور بیا هم خپل ګریوان زما له ورور نشو خلاصولی. د ایراني بل ملګری را ورسېده، نو هغه سره یو لوی د لرګي کوتک وو. لومړی ایراني ورته کړه ویې وهه مه پرې ګوره. نو د هغه په موټو کې چې څومره زور وو، کوتک یې پورته کړ. زما د ورور ماتې اوږې ته برابر شو. د ورور هډوکی خو مې یو ځل مرمۍ مات کړی وو، دویم ځل د ماتېدو خرس مې په غوږو په خپله واورېده. د ورور سترګو ته مې کتل، ورو ورو مړاوی کېده، رنګ یې زیړېده. د ایراني له ګریوانه یې ګوتې سستېدې، سترګې پرې پټې شوې، پر ځمکه را ولوېده. د ورور په لیدو ځمکې ته ټیټه شوم. یوه ښه درنه تیږه لاسته راغله. د لرګي والا باندې مې ور خوشې کړه. په سپڼغوږي مې وویشت، سر پرې تاو شو، ځان یې تکیه نه شو کړی، چپه شو. د ورور پښو ته مې ولوېده، کوتک هم لرې ترې وغورځېده. پلار مې له هغه لوېدلي لرګی راواخیسته. د دویم ایراني ډډو ته یې ونیوه، خو چې دوهم لرګی د هغه په تنه لګېده ترې وایخیست. زما پلار یې 2 لرګیه پښتوی ته ووهه. غوښتل یې دریم لرګی یې سر ته ووهي او د خپل ملګري غچ واخلي، خو چې کوتک یې پورته کاو د بلال سوک یې د خولې او پوزې سره پیوند شو. بلال په چټکي وڅرخېده، ویښتان یې لامده وو، څاڅکي یې تر موږ را ورسېدل. سپورټي حالات یې غوره کړ. ایرانی یې په سینه کې په دومره ځواکمنه لغته ووهه چې ما فکر کاو د مخې پښتۍ به یې یوه هم جوړه نه وي پاتې شوې، ټولې به ماتې وي. نور نو دویم ایرانی هم د کوتک وهلو له ارمان نه ووت، سر پرې ګنګ شو، په خپل ځای کېناست. په دې وخت کې مسؤل راغی. زموږ په شورماشور یې څنګ ته لاس کړ، تومانچه یې راوباسله، غږ یې وکړ چې هر څوک غږ پورته کړي یا هم ګزار وکړي په مرمۍ یې ولم. ټول غلي شول. مسؤل وویل تاسې غواړئ غوغا مو بهر ووځي او زموږ د میلیونونو کاروبار له منځه ویسئ، موږ په حکومت ونیسئ. په لاس کې د اوبو بوتل و، سر یې پرې تاو کړ. زما د ورور په مخ یې اوبه واچولې. هغه ژوره ساه واخیسته، سترګې یې ورپولې. زما تږي خوړلی ایرانی خو لا همغسې په بېهوښه پروت و. لږ وروسته هغه هم په هوش شو، اوچت جګ شو. له مسؤل کس نه دغه ایرانی هم ښه ډارېدل، ځکه دوی یې هم د مامورینو برخه وه. غلی غلی خپلې حویلۍ ته واپس شول. مسؤل وویل له دې وروسته داسې ګډوډي ونه وینم. د شپې 11 بجې ګیم دی، خوبونه مو پوره کړئ. ټوله شپه بیا خوب نشته. ورور مې راغږ شو، لاس پسې ځړېده.
پیکا سحري یې زما زړه اره اره کو. ایراني مسول او بلال له لاسونو نیولی و. کوټې ته یې ننباسه. پلار مې مسول ته وویل زما د زوی لاس مات دی، پسې زړیږي، دلته کوم نږدې کلینیک ته یې بوځه، درملنه یې وکړه، پیسې یې موږ درکوو. هغه بل شوی سګرټ له شونډو لرې کړ. ویل په زوره ځان د پولیسو په واک کې ورکوئ؟ موږ چاته د درملنې اجازه نه لرو. کله چې د ترکیې سرحد ته نږدې کیږو هلته خپل خلک لرو، درملنه به یې وکړي، تر هغو باید هر څه چې وي وزغمئ. مور مې هم ډاډه شوه چې دوی یې غم نه خوري. یو کلک کارتن یې پیدا کړ، د هډوکي دواړو خواو ته یې ورته برابر کړ، ټوکر یې ترې تاو کړ، بیا یې لاس غاړې ته ور واچو. موږ په روغ طرف په یو بالښت سملوه، نو هغه په یو ژور سوچ کې لاړه. ورور به مې چې کله هم دغه چوپتیا غوره کړه، نو بیا به یې څه وخت وروسته دماغي حالات له کنټروله ووت. زه، مور، پلار او بلال یې خوا کې کېناستو. 15 دقیقې به نه وې وتلې چې ورور مې غیر ارادي وخندل. بیا یې ما ته وکتل، د ګوتو په اشاره یې راته وویل چې ورنږدې شم. زه یې هم خوا کې وم، خو نوره هم ورنږدې شوم. ورو یې راته وویل زما خوله ماته کړه خورې. ولې خدای دې نه کوي؟ ستا د نه راتلو مشورې ننګه مې ونه کړه. د پلار پلوی شوم، زه مې پلار نه بخم. زه خو نه پوهېدم چې دغه لاره به له داسې ستونزو ډکه وي. که پوهېدی بیا مې ستا ننګه کوله. خیر اوس خو شوي دي. پلار مې ستا هره خبره منله، خو دلته د نه راتلو مشوره دې چې ورکړه وی نه منله. که ستا یې منلې وای اوس به مې د مور سر نه سرتورېده. زه مې د مور زوی یم، هغه ما په ټول ژوند کې سرتوره نه ده لیدلې، خو نن هر بې حیا خپل او پردي سرتوره ولیده. نن هغه دومره بې عزته شوه چې د یو ایراني په پښو کې ورغړېده. دا د مور بې عزتي به مې په زنګدن کې هم هیره نشي. زما د مور بې وسه سترګې سرتوري ما ته دومره درد را کړی چې یو هډوکی خو مې ایراني مات کړ، نور د بدن ټول هډونه مې چې مات شي نو هم دومره درد به ونه کړي. بیا مې یې پلار سره سترګې وګنډلې، ورته یې کړه پلاره تا تېروتنه نه کوله، خو چې سر یې درنه وخوړ دومره لویه تېروتنه دې وکړه چې نن یې ثمره په خپلو سترګو ګورې. د ورور خبرو زموږ هر یو په زړه کې چاړه وهله. ما مې ورور درکوو چې هغه مې د مور په بې عزتي باندې څومره روحي صدمه لیدلې ده. بلال هم د هر څه اورېدل او هر ځل به یې چې زما د ورور دردناکې خبرې اورېدې مخ به یې سور کېده، شونډې به یې له غاښونو لاندې کولې. بلال مې مور ته وویل ډاکټرې مورکۍ ستا په ځمکه لوېدل به ایراني ته ډېر په قیمت پرېوځي، ته یې په ځمکه غورځولې یې، انشاءالله هغه به د ځمکې تل ته غورځي. ایرانی تر ماښامه والله که ژوند رانه وکړي، یو ځل به یې زه په خپلو لاسونو د هغه مرۍ تاووم، بیا که هر څه کېدل پروا نه لرم. د مور غټې بڼورې سترګې مې سره سرې شوې، بیا لکه باران څو څاڅکي یې له غومبرو لاندې راولوېدل. د ټیکري څنډه یې د سترګو کونجو ته ویوړه. په پرې پرې غږ له ژړا ډکو سترګو یې وویل اوس که هغه مړ هم شي زما عزت ته به یې څه ګټه ورسیږي. زه خو اوس هر چا سرتوره ولیدم، بې ګټې کار ته اړتیا نشته. موږ په پردي وطن کې څه کولی شو؟ دا اوس مو هم چې کوم لاس ویوړ ناپوهي مو وکړه. موږ له دغو خلکو سره لکه بندیان داسې یو، که کومه بله تېروتنه وکړو له دې به هم له بدترو پیښو سره مخ شو. ښه دا ده چې نور په هر څه باندې لویه تیږه کیدو. ورور مې سترګې پټې کړې خاموشه شو. موږ هم سخت بې خوبه وو، د خوب اغیزې په هر یو کې معلومېدې. موږ فکر وکړ ځه چې ورور مې ویده شو. په دې هیلهمندي ترې ووتو چې ځه له خوب کولو سره به یې دماغ څه راحت شي
او شته خفګان به یې هم کم شي، خو خبر نه و چې هغه یو پټ طوفان په زړه کې ساتلی دی. غواړي په یو خطرناک کار لاس پورې کړي. که موږ پوهېدی چې هغه په داسې یو ناخوښه کار لاس پورې کوي، که 3 ورځې بې خوبه وی هم له سنګه به یې نه وو لرې شوي. موږ بل کوټې ته لاړو. هلته مو د دې پیښې له امله د خفګان اظهار کوو. مور مې وویل دغه ځای ته له راتګه مخکې مو په لاره کې ویل دا ځل دمه کې به ښه خوراک او څښاک کوو، ځکه تېرو څو ورځو راهیسې مو داسې خواړه نه وو خوړلي چې انرژي یې راکړې وای. یوازې یو دانه بسکټ، یو بوتل اوبه به مو څښلې او خپله لوږه مو پرې کموله. خو دلته مو هم شته اشتیا پیښې واخیسته. داسې ماړه وو لکه چې د ټولې نړۍ خوراکونه موږ خوړلي وي. مور ته مې وویل خوراکونه مو زهر کړې، قسمت به یې نه لرو، لیک سترګه به سره پټه کړو تر څو په ارامه د راتلونکي سفرونو تیاری ونیسو. نو هغې هم را سره ومنله. ازبکې جلۍ ما او مور ته تکیه سمه کړه. هڅه یې کوله چې موږ سره دې پیښې په غم کې ځان شریک وښیي. ما او مور مې سر کېښوده. ازبکه جلۍ مې په خوا کې وه. له پورته کېدو مخکې یې زما په مخ سر را ټیټ کړ. ښکل یې کړم. بیا یې د ترحم لاس را باندې کش کړ. نور خپل ځای ته لاړه. بالښت باندې هغې هم سر کېښود. په وروستۍ ورځ د یوې تاجکې کورنۍ یوه میرمن هم زموږ سره په اطاق کې یو ځای شوه. نو هغه له خپل ځایه پورته شوه او د مور خوا کې مې کېناسته. د مور د سر په کېکاږلو یې پیل کړ. هلته راته ثابته شوه چې د هیواد قومونه پښتون، تاجک، ازبک، هزاره، پشهیي سره یو دي، یو له بل سره خواخوږي دي. څرنګه یو بل سره په ستونزو کې ځان شریک ګڼي. ورک دې سیاستوال شي چې دغه ورونه قومونه یې د خپلو ګټو لپاره سره ویشلي دي. ښه شېبه ووته. نیمه ویښه وم، نیمه ویده وم چې بهر چغې شوې. غږ مې واورېده، هلی چې هلک وژغورئ کنی مړ به شي. زموږ دروازه یو چا په زوره زوره راووهله. ویلې ژر ژر راووځئ، هغه ته قناعت ورکړئ. زه او مور مې بهر ورووتو. په حویلۍ کې ډله کسان ولاړ دي. د بلال غږ مې واورېده. ویل خیر د ورور مې شه، راښکته شه، داسې تېروتنه ونه کړې. ما هم پورته وکتل. ومې لیدل چې زما ورور د 3 منزله کور د ډانچې د اخري چت پر ژۍ ولاړ ده او ښکته راګوري. غږ یې وکړ چې پلار ته مې قناعت ورکړئ چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شو. موږ له دغه سفره تیر یو. ما غږ وروکړ. ورته مې کړه وروره دا ته څه کوې؟ ځان ته دې پام دی؟ که راسره ونه مني زه له دې ځایه ځان اچوم. مور مې وغږ کړ. زویه دا کار زما لپاره مه کوه، راښکته شه، نورې ستونزې مو هم ډېرې دي. ځواب یې ورکړ مورې ستا سر تورېدل مې سخت ځوروي. که بل ځل در سره داسې کار وشي نو زه یې نشم زغملی. بیرته ځو، خپل وطن ته ځو. پلار مې هم له کوټې راووت. زموږ په شور راویښ شوی و. په یو لاس یې په سترګو سیوری راوست. پورته یې وکتل. ولیدل چې زوی یې د 3م منزل د چت په یو ژۍ ولاړ ده. ما ته یې مخ راواړه. ویل څه چل ده؟ ما ورته وویل چې د ورور اعصاب مې بیا خراب شوي دي. وایي بیرته خپل هیواد ته ځو، که نه زه له دې 3 منزله ځان غورځوم. نو هغه پرته له دې چې فکر وکړي او تسلا یې کړي ورغږ یې کړ. زویه راښکته شه، وطن ته نور نشو تللی، ځکه تا ولیدل چې کور مو هم خرڅ کړ، د اوسېدو ځای په وطن کې نه لرو. نو هغه له دې خبرو سره یو ګام نور هم راواخیست. ویل بیرته نه ستنېږې؟ مور مې ورغږ کړ. زویه ستنېږو، د خدای لپاره کومه تېروتنه ونه کړې، پر ما زړه وسوځوه. د مور خبرې مې په ژړا بدلې شوې. ورته یې کړه که زما زړه چووې بیا ځان راوغورځوه، زما له تا پرته څوک دي؟ پوه شوم چې د ورور په راښکته کولو کې مو خبرې کومه ګټه نه لري.
بلال ته ورنږدې شوم، پټ مې ورته وویل بهر ووځه چې زما ورور دې ونه ویني. د شا له لوري وروخیځه، له غورځېدو یې وژغوره. پوهېدم چې ورور مې په خپل واک کې نه ده، د کنټرول له بریده یې دماغ وتلی دي، نو هغه هر څه کولی شي. بلال منډه کړه. بدبختي دا شوه چې زما ورور هغه ولیده، پوه شو چې ما پسې راخیږي. مخکې له دې چې بلال ورور رسېږي، له پاسه یې ځان راخطا کړ. کمیس یې په دویم منزل کې په یو اغزن تیر شوي سیم کې ونښت. څو ثانیې تم شو، یو او بل طرف ته وزنګېده. د کمیس یو لستوڼی یې په سیم کې پاتې شو، نور لاندې راخوشي شو. زموږ مخې ته له یو دروند درب سره د خاورو دوړې پورته شوې. یوه لویشت د هغه تنه له ځمکې پورته شوه. موږ داسې صحنې د تلویزیون په پرده لیدلې وې. هلته به مې هم ډار ترې کېده، خو تقدیر په یو ستونزمن سفر روان کړي وو. اوس مو دا ډول صحنې په سترګو لیدې، هغه هم د خپلو د کورنۍ د غړو. ولاړ خلک زموږ په شمول ټول یوه لحظه چوپ وو. د ویلو حروف مو نه درلودل، خولې محکم شوې وې. د څو لحظو لپاره خو زه هم په ځان کې ورکه وم. ما ځان په دې ډاډه کو چې یو خیال به وي، خوب به وي، یا به د کوم فلم صحنه به وي. خو کله دومره نیکمرغه وم. د مور د سویو چغو په لیدو مې دا حقیقت ومنه چې زما ورور په رښتیا ځان راغورځولی دی. ورنږدې شوم، له غوږو او پوزې یې وینې تللې. د سر کاسه یې همغسې ګرده نه و پاتې، وتلي راننوتلي جوړښتونه یې درلودل. مور مې د هغه سر په خپل زنګون ایښی و، سر یې چیت معلومېده. مور مې اسمان ته په کتو د خپلې بدبختي فریاد کو. ولاړو ټولو خلکو زما د مور فریادونو سره اوښکې بدرګه کولې. د تسلي هیڅ څوک هم نه و. شاته مې وکتل، د ګاونډ ایرانیانو هم له لنډدیوال نه سرونه رابوس کړي وو. زموږ ننداره یې کوله. بې واکه مې ورکریغه کړه. ظالمانو، زما د ورور ژوند خو مو واخیست، اوس یې ننداره هم کوئ؟ سرونه یې له خجالته ټیټ کړل. دروازه خلاصه شوه، موټر را ننوت. ورسره دریو کسانو زما ورور په لاسو کې واخیست. ویل موږ ټاپي روغتون ته وړو. نو بلال هم موټر ته وروخت. هغه یې بیرته راښکته کړ. ویل یې تاسې ته اجازه نشته، موږ هر څه سنبالوو. مور مې حیرانه دریانه په هغه ځای کې ناسته وه، په کوم ځای چې ځواني مرګ زوی یې رالوېدلی و. پرنډ وینې یې د زنګون پر کمیس پرتې وې. نو اولاد په رښتیا د مور له وجوده جوړ وي. مور مې له خبرو لوېدلې وه، دومره بېشیمې وه لکه دا پیښه چې د دې په وجود تېره شوې وي. له هغې ځمکې سره یې سترګې ګنډلې وې چې د زوی وینې پکې لکه ګلابونه ځای ځای پرتې وې. په رښتیا چې د اولاد وینه د مور له وینې سرچینه اخلي. لکه خپلې وینې چې توی شوي وي، ترې راپورته کېدلو خوند نه ورکوو. زما په ذهن کې هم زما د ورور د مینې راکولو یادونه لکه سریال یو په بل پسې مخې ته راتلل. زما سره یې د کوچنیوالي لوبې بیا په نننۍ پیښه کې د هغه رالوېدل سترګو ته ودرېدل. په وینو لړلې څهره یې راته مخې ته شوه. لویو چغو ته مې د زړه تشولو لپاره زړه ښه کړ. خو چې د مور حالات مې ولیده، وډاره شوم چې مور به مې د زړه سکته وکړي. پلار مې هم د کوټو مخې ته د سوپې په ژۍ سر په زنګنو ویښی و. د خپلې بېوسۍ فکرونو کې غرق و. د خپل زوی په دې سرنوشت اخته کېدو کې یې ځان خجالته باله. نو هغه شکر هم لره. له ځان سره مې وویل، لیمې همت وکړه، ورور خو دې وبایلود. اوس د مور او پلار ساتنه وکړه، که نه دا دواړه هم له لاسه ورکولی شي. د خپل زړه په سپکولو مې خاورې واړولې. د مور خوا کې کېناستم. د ټیکري یوه څنډه یې په سر وه، نور په ځمکه پروت و. نو هغه مې ورته سم کړ. بیا مې په اوږو لاسونه ور واچول، ښکل مې کړه.
ورته مې وویل پاتې داستان په اوومه برخه کې اورو.